د ربیع الاول میاشت شروع ده. دا د اسلامی کال دریمه میاشت دی. اسلامی کال د محرم نه شروع کېږي. لومبی محرمی، بیا سفری، او دا دریمه ربیع الاولی، او زمونږ پښتانه ورته لومبی خور وایي. دا هغه میاشت ده چې یو اسلامي لوی تاریخ لري او ډېر غټ غټ کارونه د الله د کرم، د الله د فضل، د الله د رحم په دې میاشت کې شوي دي. لکه یو لوی څیز د الله لوی کرم، د الله لوی رحم د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم په شکل کې دنیا ته په دې میاشت کې راغلی دی. د حضور پاک پیدایش دې میاشت کې شوی دی. عموما علماء کرام د حضور پاک سیرت، داغي اخلاق، داغي دنیا ته د راتلو مقاصد، داغي د سنت و ذکر کوي. دا نه چې ګنې داغي تعلق د میاشت سره دی، نه. هر وخت کې مسلمان لپکار دی، عالم لپکار دی چې د رسول الله مبارک د تاریخ او د سیرت نه مخلوق او امت ته حضور پاک خبر کی. عموما د میاشت د ربیع الاولی نو خلق دی کې د دې سیرت بیان شروع کی. نور په شریعت کې څه لازم نه په دې میاشت کې چې دلته وخت کې کوه بل وخت مکوه. هر وخت پکای مونږ الحمدلله هر میاشت کې د حضور پاک د سیرت طیبه نه یو پهلو دا ستاسو مخکې د ذکر کوم د عمل لپاره. خو نن ما ستاسو مخکې یو آیت ولسته چې تاسو ټولو ته به د آیت یادي تقریبا، او زمونږ نعتخوانان حضرات چې کلم نعت وایي نو دا ته مخکې ووایي او تاسو ته یاد دی. او هغه دا دی چې وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، چې الله فرمایي حضور پاک ته فرمایي چې تما د دې ټول مخلوق دپاره یو رحمت نازل کړي. او طالبان پہ پوئیگی ما ارسلناک الا رحمتن، وی دی کہ حسر دی. ما او الا دا دو ٹکی پکی راغلی دی. ستاسو کا پختو کی دا تویم خامخا بل سوکنا ما ترا لے گلے او ستا حیثیت سدے دا رسول ارسلناکا، او دا حیثیت تے سدے زما استازے، یو مقدس استاز زما دا طرفنا دے امت تا چې زما پیغامات به دوی ته رسې، زما وحی به دوی ته ورکې، او زما چې کوم احکامات دي هغه به رسې هم، په هغې به پوهې هم. د حضور پاک حیثیت یوازې دا نه دی چې قرآن یې راوړو موږ له یې راکړه. الله فرمایي زه نه ویم وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم، قرآن میں تا ته نازل که ذکر نه قرآن مراد لوی نصیحت تے دا اللہ دا یاد ذریعہ دا. او صدا پارا میں نازل کا دے دا پارا چی دا قرآن پا مانا با خلق تپوئی ہے. لکہ دا قیم الصلاة یو لفظ دے دا غیر طول مانا و تشریح حضور پاک پخپل و مبارک و حدیث او پخپل و سنتون منتکڑی دا. نو پیغمبر علیہ السلام دا اللہ مقدس استاذ دے، دا اللہ قرآن بمرا رسی. دا قرآن نه علاوه دا قرآن په معنا به مونږ پوهیږي، او دا معنا چې کومه مونږ پوهیږي دام د الله را طرف نه ده. الله ورته کې واچي چې داسې وکړه. او دویم حیثیت سره رحمت للعالمین، الله وی ما لېږلې ته د مسمو ټول مخلوق دپاره رحمت یې. دا طالبان پې پوهېږي عالم د الله نه ما سوا چې څومره مخلوق دی ټول دی، او بیا یوازې عالم د طالبان پې پوهېږي کافي و. جمع ولې راله وجه شته، خو یو وجه دا چې دې کې اشارت کثرت یعنی ډیروالی دا جنسونو د انواعو ته ده چې د الله نه ما سوا مخلوق ډیر زیات دی. بری مخلوق دی، بحری مخلوق دی، هوایی مخلوق دی، سماوی مخلوق دی په اسمانونو کې، په جنتونو کې، د عرش نه بره د عرش نه لاندې، د دې ټولو دپاره ته رحمت رسول الله مبارک ته الله فرمای. تاسو اندازه ولګوئ چې د حضور پاک څومره لوی مقام دی د خدای په نزد. رکوټې نه به راته شروع کړم. مخلوق خدا کې د ټولو نه لاندې سیز حیوانات دي. حیواناتو دپاره څومره لوی رحمت دی.
حیوانات هغه مخلوق ته چې خبرې نشي کول، حیوانات هغه مخلوق ته چې جامه نشي اغوستی، حیوانات هغه مخلوق ته چې لږ میږو په شکل کې هم دي چې د ګردې پې نو خپې به پې د پاسه ایږدي، د ماشو په شکل کې او د مچانو په شکل کې هم دي او د کبانو په شکل کې هم دي، کمزوري څیزونه دي. د دوی دپاره هم حضور پاک رحمت دی. ولې رحمت دی؟ من حیث العموم یوه خبره ده، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای، رسول الله مبارک فرمای چې په دې ځمکه کې د سړو کې چې څومره میږیان دي، چې څومره حیوانات دي، حتی د سړي میږیان او حتی په اوبو کې دننه کبان، دا ټول د معلم د خیر دپاره دعاګانې کوي. هغې ته پته ده که پیغمبر مبارک نه وی، اوس په قیامت راغلی، که د هغه تعلیمات نه وی، د هغه وارثان نه وی چې خلکو ته دین رسوي او خلکو ته ښکلې عقیده رسوي، فوراً به قیامت راشي. نو میږو ته هم پته ده چې موږ به تباه شو. رسول الله مبارک فرمایي وی قیامت به کله راځي؟ د جمعې په ورځ به راځي. او د جمعې په ورځ به کم وخت کې راځي؟ د سبا خطو نه پس تر نور خطو پورې دې کې به راځي. نو وی په دغه ورځ باندې دا حیوانات څه کوي چې د میږیانو خپې اوچتې کړي او په یره کړي چې نن قیامت را نشي. دوی هم یریږي، الله پې پوه کړي دي. او پیغمبر علیه السلام فرمایي لا تقوم الساعه حتی لا یقال فی الارض الله الله، هغې پورې به قیامت نه راځي تر څو چې په مخ د ځمکه د الله نوم ویل کېږي. نو د میانو کبانو د میږو سړو چرن پرن ته پته ده، دوی خبر دي چې تر څو د الله نوم په مخ د ځمکه باقي وي قیامت به نه راځي، موږ به نه غر کېږو. او دا د الله د نوم نه مراد د توحید کلمه د الله یووالی، دا د چا د برکته ده؟ د حضور پاک د برکت. د دې ټول مخلوق وجود او د بقا ذریعه په شکل د رحمت کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم او عامم حضور پاک خپل صحابو ته په حیواناتو د رحم ذکر کړی. ګوره زموږ خدا ژوند دی چې بغیر د حیواناتو د ذبح نه ژوند نه تېرېږي. هر ملت، یوازې موږ نه، که هغه انګریزان دي او که هغه یهودیان دي او که هغه چینیان دي او که هغه روسیان دي او که بل دي او که بل دي، خامخا. لیکن رسول الله مبارک څه فرمایي؟ اذا ذبحتم فاحسنوا الذبح واذا قتلتم فاحسنوا القتل. وی چې تاسو کله څاروي حلالوئ نو په ښکلې طریقې حلال کړئ، تر دې حده پورې چې چاړه به هم د څاروي په مخ کې نه تېره کړئ. چاړه او چاړه به ورته ښه تېره کړي. ولیورح احدکم ذبیحته، زرې دمه کا چې چاړه تیری او په زرې پې راکاږي نو دا څاروي به زر حلال شي، وینه به ترې زر توی شي او زر به دمه شي. دا څومره. او بیا چې تر څو په څاروي کې سا وي نو څرمن به ترې نه وباسي، دا ګناه ده. اوس هم بعضې خلک دا قصابان بعضې د کړنه لږ سخت دي، نو چې څنګه څاروي حلال کړي نو لا صاحب پکې وي چې په څرمن شروع وکړي، دا ګناه ده. یا دا کم چرګان چې تاسو حلالوئ نو چې تر څو پکې سا وي نو څرمن به ترې نه وباسئ، صبر به ورته کړي. مشرکانو د مکې به دا چل کوو چې د څاري نه به یې مخکې د اوښ نه به یې قب مخکې پرې کوو، نو وروستو به یې حلالو. وایي دا ترسکوني. او د ګډ نه به یې لږ مخکې پرې کوو، نو وروستو به یې حلالو. وایي دا ترسکوني. پیغمبر مبارک سخته منع وکړه، دومره منع وکړه. وایي که دا قب دی د څاروي نه مخکې پرې که دا مردار دی نه به خورئ، پابندي وکړه ګوره. او که د څاروي نه دی لږ مخکې پرې که د ګډ نه دا مردار دی نه به خورئ، پته ولګي چې دا مردار دی بیا به څوک دا کار نه کوي. بل به یې څه چل کوو؟ چرګه به یې ځان ته وتړله او په غشو به یې ویسته، په هغې به یې څه ایسته، خوند به یې وله ورکوو چې دا غدار به پې وچو چرګ به ټوپونه وال. رسول الله مبارک وفرمایل دا ګناه ده، بالکل به نه کوئ. او که په غشو باندې دی یا په ټوپک یا په بل څیز دقسې چرګ وویسته او سارې ته ویسته مردار. ولې مردار دی؟ ظلم دی. ګوره حکم یې جاري کړه چې څوک دا ظلم نه کوي چې ورته پته ولګي چرګ مرداري کې څه به دا کار کوو. او چې کله قربانۍ له د څاروي واغېسته، قربانۍ له، او د دې څاروي په ګېډه کې بچې وي مخله، قربانۍ له مخله. ولې؟ دا به حلال کې بچې مفتو کې ضایع شو او برباد شو. او د څارو متعلق
حضور پاک جمعات کې ناسته اوښ راغی نیغ را روان دی خلکو وی منې کوو وی مې منې کوې فریاد یې راوړی او اوښ چې څنګه راغی رسول الله مبارک ته نو د خپو کې سر کېښود او برغړار یې شروع کړو سترګو نه اوښ کې روانې شوې وی د دې اوښ مالک راولې د ما ته فریاد وکړو مالک یې راوستو وی ستا دې اوښ ما ته فریاد وکړو کار پې ډېر کې خوراک نه ورکې ډېرې ستړی کې ډېرې ستړی کې وی او د الله رسوله وی داسې به نه کوې ګوره دې ته رحم وایي په سارو رحم دې ته وایي داسې به نه کوې کار پې کوې خو چې دمی او چې ستړي شي بیا به پې کار نه کوې اوس هم ډېر خلک په دې خصوصا په دې خرو ډېر ظلم کوي او زه اوس خو ټانګې ختمې شو چینچانې رالې او په خدای چې په خلکو او په خوا په دې اسکو ډېر ظلمونه کول او ابه د تلو نه وه غریبه ستړې به وه او چابک به یې ورته نیولې او هغه د چابک هغه تسمه څه کې په دا لرګي به یې واله اوس خو په الله رحم وکړه چینچانې راووتې نو خلک د ټانګو نه خلاص شو دا ظلمونه به د خلکو کول ابه نه تلې که تاسو ورته اوس هم تاسو ګورئ ځای او تجربه وکړئ که نه چې کله تاسو په دې غویانو باندې یوې کوئ یا بل کار کوئ او دا غرمه شي تر هغوی د سترګو ته وګوره اوښکې به ترې روان دا جاړي غریب دا الله ته فریاد کوي دا خو بېجبانه شی دی تا ته نشي ویلی خو الله ته فریاد کوي نو غرق به شي کمبخته نو حضور پاک فرمایي ظلم به نه کوې صحابي ته یې وویل چې دې باندې کار کوه خو ډېر مې مستړې کوه چې دمی کار پې کوه خوراک وله ورکوه دا په څلور رحم تر دې حد پورې وی فرمایل وی ما ته الله دوزخ وښو دوزخ وی یو ښځه مې په دوزخ کې ولیدله چې پیشو پې لګای و چکونه پې لګول په دوزخ کې ښځه سوځئ د الله په حکم پیشو نه سوځئ ښځه سړی به پکې سوځي زقوم به پکې ولاړې هغه به نه سوځي دا خو د الله خوښه ده چې کوم شی سوځي او کوم شی نه سوځي نو ښځې باندې پیشو چکونه لګول او په دوزخ کې وه او دا ولې پیشو یې تړلې نه پرېښوده چې ځان له خپل ښکارو کې ځان موړ کړي او نه وله ډوډۍ ورکوله ظلم یې پې کوه پیشو مړه شوه نو الله په هغه پیشو کې رونیوله دوزخ کې پرته و پیشو پې چکونه لګوي ګوره په پیشوګانو به ظلم نه کوي دا بیا زموږ فقهاو لیکي چې کم پیش یا کم پیشو ظالمه شي ظلم کوي چرګوټي تختوي چرګې تختوي یا نور زیاتې کوي نو بیا غلر کولی شي او پس سپی به هم ظلم نه کوي ګوره سپی ته څه شی دی لیکن رسول الله مبارک څه فرمایي و یو ښځه و انتهایي ګناهګاره وه د سپي د برکت نه الله وبخله او جنت ته لاړه څنګه په لاره تلو ډېره زیاته تږې وه په یو ځنګل ورله ځنګل کې کوي چې ویې کتل برقه نشته نو خپله موزه وویستله او په خپلې لوپټې پورې وتړله او موزه یې ورښکته کړه او اوبه یې راوویستې ویسکلې چې ویسکلې ویې کتل یو سپی دی او دومره تږې و چې د تندې نه ژبه بار راوتې وه او د کوی د غاړې خټه یې خوړه د تندې نه دی زر دی ښځې هغه لوپټې پورې موزه وتړله ورښکته یې کړه او اوبه یې راوویستې و هغه سپی یې سیراب کو الله په هغه عمل د دې ښځې دومره خوشحاله شو چې هغه ګناهګاره ښځه د سپي په سیرابولو الله وبخله او جنت ته یې داخله کړه نو صحابه تپوس کو ان لنا فی البهائم اجرا په دې څاروو په دې کې هم ثواب شته حضور پاک او فرمایل فی کل ذات کبد رطب اجر هر جمدی شي چې ته ورسره ښېګړه کوې او احسان کوې نو الله به دله اجر درکوي د بچو پروازو کې به ښکار نه کوې بل یو مرغۍ ده او د هغې په جاله کې بچي او دا تا ښکار کړه او مړه دې کړه بچي یې مفتو کې لاړل برباد شو غرق شو ځمکه باندې چې کومه ګیا ده دا به نه سوځي وګوره که میږي وغیره پکې نو بیا سوځولی شي بعضې وخت په دې پټو کې خلک سوځوي لیکن که لاندې پکې د میږو سوړي دي او میږي دي دا به نه سوځي فرمایي یو پیغمبرو او په یو ځای کې دمه کړې وه میږي پې ټک وچلو د میږي څه ټکي او پیغمبر په غصه کې راغی او ایشا به یې دا سوړي د پاسه چې څومره میږي دي ټولو سوځوي ممکن ده د هغه مقصد به دا و چې دا د دمې ځای دی د آرام ځای دی میږي خو داسې نه ځي راشه دا به وسوځو نو د دې خلکو د دمې په آرام ځای کې به میږي نه حضور پاک ته فرمایي الله ورته وحی راولېږله وی یو میږي ټک درکه نو په زرګونو میږي چې زما ذکر کوي ما یادوي هرې غونډه سوځو په مې ګوره دا خو د الله ذکر کوي ام من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم هر
شی د الله ذکر کوي تسبیح وایي خو تاسو پې نه پوهېږئ الله پې پوهېږي ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین دا د حیواناتو دپاره او د څاروو دپاره د دواړو جهانو مبارک سردار رحم دی رحم وکړئ په حیواناتو رسول الله مبارک نها عن تحریش البهائم څاروي به نه جنګوي ډېر خلک یې چرګان جنګوي او داسې مې لیدي دي ظالمان یو ځل په دغه ګوندلو دغه علاقه کې یو مدرسه وه هغې کې یو کال له تللی وم د حدیثو درس یې شروع کو نو تللی وم په دغه علاقو کې د دې سپو د چرګانو د مړزانو د جنګولو ډېر لوی رواج دی یقین کوه چې ما ورلم یو چرګو او د نوکانو یې پړقېدل نو زه ورنږدې شوم تک زیړ زیړ نوکان هلکه مې دا څنګه چرګ دی وی دی د تانبي نوکان ورته لګولي دي خدای چې پسې لګوي مې دا ولې وی دا جنګی دا نوکان تیره دي دې دپاره یې ساتلي دي چې بل چرګ باندې ټونګه و چې هغه مړ کړي هغه زخمي کړي چرګان خلک لګیا دی او جنګی او په هغې پیسې ګټي مړزان خلک لګیا دی او جنګی او په هغې پیسې ګټي سپي خلک جنګی وینې ته بیږي وینې یقین وکړه یو ځل سوات ته تللی د مدین کې مې یو ځای کې شپه وه نو موسم یخ وم لکه زه بار سملم وی ښه نو سار چې مې مونځ وکړه داسې مې د سیند په غاړه واک کو اوس هلکانو واړه او خرې جنګول دا مې په لومبي ځل ولیدل یا خدای پاکه اخرې داسې جنګول که د خرو جنګ تاسو نه دی لیدلی چې هغې به چکم لګاو او شا به یې کړ چې غرض به شو بل خر خېټې له به یې دواړه پې برغې راوبرول بل به پې چغې والو ناګانه به یې شا کړه چې غرض شوه ما هغه هلکان اوشله خدای به بې خبر خره جنګ اوخان خلک جنګوي اوخان په دې عربو کې عموما اوخان جنګوي هغه څنګه کوي پته راته شته هغه چې یو اوښ یو بل سره په جګړه چکونه لګوي نو ناګانه هغه یو اوښ هر یو چې تکړه شو د بل اوښ په دې مرۍ په غړانګه د خپله غړانګه کېږي راوې پرځوي چې راوې پرځو دا غړانګه ولا لاندې کې هغه اوښ ټوپونه وایي او د پې د پاسه د خپله غړانګه یې ښودي نه یې پرېږدي هله یې پرېږدي چې د هغه نه سوقي او په لکونو درهم او ډالر په هغې باندې انعام ګټي په خدای قسم حضور پاک منع کړې ده ظلم مه کوئ حیواناتو سره دا خو دې دپاره نه دي ظالمانو چې تاسو پې پیسې ګټئ او په ظلم یې وجنئ رحم دا په حیواناتو رحم شو په غلامانو یې څونه رحم کړي مریان دا مریان ګورې د اسلام په اسلام کې نه دي راغلي مخکې نه را روانه طریقه وه او هر یو سړي سره به یو دوه غلامان وینځې وې اسلام بندول نشو کولی فتنه جوړېده نو په طریقه دا سیسټم ختمه و نو پیغمبر مبارک فرمایي چې قسم وخورې نو کفاره یې داره چې مریی ازاد کړه ښځې ته یو قسم زهار دی وغیره مریی ازاد کړه دا کار وکړې مریی ازاد کړه دا کار وکړې مریی ازاد کړه مطلب یې دا و چې دا مریان ازاد شي او په خپله حضرت جویریه رضی الله تعالی عنها وینځه وه په جهاد کې د پیغمبر علیه السلام ورسېدله نو چې په حیث د وینځې ساتله خو نوکره به په کور کې دنه خدمت پې پې کو وینځې به بار هم ګرځېدې هر قسمه خدمت یې کولی شو لیکن د پیغمبر رحم ته وګوره د حضور پاک هغې ازاده کړه نکاح پې وتړله ام المؤمنین یې ته جوړه کړه د مسلمانانو مور د ټولو مسلمانانو حضرت صفیه رضی الله تعالی عنها په خیبر کې ونیولی شو حضرت صفیه اوهو چې گرفتاره شو حضرت یحیی کلبی رضی الله عنه راغی په مال یو وینځه راکوي چې ځان له خوښه کړه دا صفیه خوښه کړه صحابه راغلل حضور پاک ته صاحب دا دې څه وکړل ولې ویې خو خفه ده پریشانه دا خو زه ستاسو د سردار دپاره مناسب یم ځکه چې صفیه پلار د خیبر د لوی قوم سردار د صفیه رور د خیبر د لوی قوم سردار خاوند د لوی قوم سردار او په دغه جنګ کې پلار مړ شو ورور مړ شو خاوند مړ شو نو زما خاوند او پلار او ورور مړ شو دړمنه مېما او د سردار خلور یم او د سردار خور په سردار واجب واده نو زه خو ستاسو سردار نه پکار یم حضور پاک یې نبی علیہ السلام بیا چې دې تو قتل نو وته وی د یحیی ته وی د تبلا واخله او زه صحیح شوم پیغمبر علیہ السلام لرال نو ګوره څه چلی وکړه ورسره که په حیثیت د وینځې ساتله ځکه دشمنانو مخکې یهودیه اوس مسلمانه شوه په حیث د وینځې ساتله نو ډېر کار یې ته اخیستی شو هم به کور خدمت کوم به بار خدمت
هم به د بازار نه شی راوړو هم به په لارو کوڅو کې ولا تل تل کولو ځکه وینځو به دا ستر نه کو لیکن رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه آزاد کړه نکاح ورسره وکړه مهر یې ولا مقرر کړه امهات المؤمنین چې څنګه عایشه بیبي حفصه بیبي و اقص مقام ولا خدای پاک ورکړه د مسلمانانو امور ته جوړه شو دومره عزت وینځل پرې مخې داغ او داغ سور شانته نو چا ورته وی دا سور داغ دی پرې مخ داسې دی وایي چې زه کله واده شوم نو زما خاوند د نجومو ماهر او کهانت کې ماهر نو ما یو خوب ولیده ما وی یو سپومې د مدینې نه اوچته شوه او د اسمان دی نیمې ته ورسېده او سپومې زما غېږ کې راپرېوته نو ما مې خاوند ته الوی چې خاونده دغسې خوب مې ولیده وایي هغه لاس اوچت که او مضبوطه څپېړه یې راکړه دا مخ مې هغې سره سور شوی او ما ته څه وایي وایي ما ته وی چې ته جوړ د مدینې د سردار خوبونه یې نه د مدینې د سردار خوبونه جوړ یې نه ور هغه پوه شو چې د صفیې په قسمت خدای محمد مصطفی لیکلی دی صلی الله علیه وسلم او بنې خو یو بل سره کله جګړې هم کوي نو یو ځل ورته حضرت حفصې وی ته یهودي یې یهودنې نو چې دا حضور پاک راغی نو ژړلې وی ولې ژاړې وی حفصې راته دا خبره کړې خیر بنې یو بل سره دا خبرې کوي کله په جګړه شي نو رسول الله مبارک په هغې غوسه شو نو څه وی ورته وی اتق الله یا حفصه حفصې د خدای نه ویرېږي داسې بیا ونه وی او تا ته وایي چې د یهودي لورې وی او دی راته ویلي دي وی حفصې ته ووایه چې زه د پیغمبر لورې ما چې حضرت موسی دی نو څه او تلنم پیغمبر و چې حضرت هارون دی ته وښایه ما ته ستا پلار څوک و پیغمبر دی په پلارانو کې تېر شوی دی په ترونو کې تېر شوی دی یعنی وینځو له رسول الله مبارک څومره لوی مقام ورکړي په حنین کې جنگ وشو او مالونه ونیول او وینځ په قبضه کې راغلی حضور پاک له یو صحابي راغی وی صاحب په دې وینځو کې یو جینۍ ده او زه ستاسو د پیغمبر خور یم وی زما خور څه کوي زه خو د مور و پلار نه دغه یو پی دی زما خور خو نشته څه ووایم خو هغه وایي چې زه ستاسو د پیغمبر خور یم ویری ولې ویری وستا ورته یې وی ته څوک یې وی زه ستا خور یم زما خور بچی نشته زه د مور و پلار نه دغه یک تنها پی دی وی ښه خور دې نشته وی نه وی حلیمه دې څه وه وی هغه مې رضاعي پی والا مور وه وی زه د هغې لور یم که او شیما مې نوم دی نو ستا خور نه شو او وی نه خله تا وښیم وی ما ورته لوبې کولې ته ماشوم مې منکره زما د مور پیدې خوړل نو ما ورته به لوبې کولې بار ته ماشوم یې او زه ماشوم وم وی دې لاس ته مې وګورې یو ځل مې در سره سروانې وکړه نو تا را باندې چک ولګو نو ستا د غاښونو مبارکو داغ اوس هم زما په دې لاس پروت دی نو حضور پاک وژړل هغه زړې خبرې ور یادې شي سترګو مبارکه کې اوښکې راغلې صحابو ته وی ګوره دا وینځې غلامان خو د ټولو شریک دی وایي که خوښه مې دا جینۍ دا زما رضاعي خور ده ما د دې د مور پیس کلی دی د ماشوم دوی کره مې 2 کاله څه د پاسه وخت تېر کړی دی دا مې زما ستاسو د پیغمبر خور ده نو ازادوی نه ګوره رحم دې ته حالانکه یو وینځه او په بلو پیسو خرڅېدله صحابو کمال ته ګوره د پیغمبر نه چې کم پیغمبر کې چې کم رحم او صحابه کرامو کې مغه رحم راغلی هغې څه کوي د هغې شیما د وجې نه د هغې د قوم د بنو سعد څومره چې غلامان او وینځې په سوونو غونډې آزاد کړل الله ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین داسې پیغمبر څومره رحم وړکې رحم وجود رحم خلې رحم لاس کې رحم خپو کې رحم یو خبره ده صحابو ته دا زده کړي دي لیکن رحماء بینهم اشداء علی الکفار رحماء بینهم په کافرو سختو بیا او د هغې به زه یو مثال دله درکمه ښه رحمدل ډاکټر دی ښه رحمدل یو سرجن دی او ډېر رحمدل دی او هغه له تا پلار بوته او د هغه پلار ګوته باندې کینسر دی دغه ډاکټر څه وایي وایي دا ګوته به پرې کوو که دا نه پرې کوې نو دا ورو دا کینسر خپې ته دی بیا د خپې نه ټول وجود ته دی نو 2-3 میاشتې کې به پلار مړي نو څه به کوو نو هغه زوی مته وایي ډاکټر صاحب بچ وجود یې ژوند یې بچ کېږي نو دا ګوته دې پرې کړه نو هلکه پرې کوي که نه پرې کوي
اپریشن وشو چې نور وجود بچي د دې کافرانو مثال د کینسر والا ګوتې کینسر دی دا کینسر نو رحم به په دې نور مسلمانانو کې په کائناتو به کې په اونو به کې په بوټو به کې په دې نور وجود چې رحم کې نو د کینسر ګوته به پرې کې په دې نور وجود چې رحم کې د کینسر اندام به پرې کې نو په دې ټولو مسلمانانو کائناتو اونو بوټو مارغانو چې رحم کې په فرشتو په دې ټولو چې رحم کې نو دا کینسر چې کافران دي دا به لر کې بیا دا کینسر دی ولې که دا د لر نه کړله دا کفر ورو زیات شو قیامت به راشي چې قیامت راغی اونیم لاړې تباه شوې میږي تباه شو چرن پرن هم تباه شو او په دریاب کې کبان هم تباه شو او فرشتې هم لاړې اسمانونو ځمکې هم لاړې دا کینسر دی کینسر به لر کې همغې سره هم الله پاک پیغمبر ته ګوره رحم ته وایي په جنګ کې که ښځه د دشمنې نه به وجنې که ټوپک ورسره بیا وجلی شي او که ټوپک ورسره نو ښځې د کافرو به نه وجنه بوډاګان به هم نه وجنه الله د دشمن بوډا که ټوپک و بیا وجلی شي او د دشمن مذهبي مشران مولایان به هم نه وجنې که ټوپک ورسره نو بیا وجلی شي ساجي به په کافرو رحم او بیا هم څه وایي وایي که جزیه درکول او ټکس یې درکاو ټکس دا چې ستا د مسلمانانو طاقت منم بس نو پرېږده بیا بیا مې مه وجنه ټکس درکوي جزیه درکوي ستا د حکومت چې کوم قانون دی هغه مني غږ به هم ورته نه کوې بیا څه وایي بذلوا اموالهم لتکون دماؤهم کدمائنا واموالهم کاموالنا چې ټکس درکوي او ستا د قانون مني نو د هغې مال ستا د مال په شانتې شو او د هغې وینه ستا د وینې په شانتې شوه غږ به نه کوې دا په کافر رحم شو که نه شي غږ به هم ورته نه بیا هغوی که خپل عبادت خانه جوړی غږ به هم ورته نه کوي که په خپل عبادت خانه کې خپل عبادت کوي غږ به هم ورته نه کوي خیر و خلاص دې ته صحبه رحم وایي مونږ د رسول الله مبارک امتیان یو هسې رښتیا ویم زمونږ په اړه کې شته یو بل سره رحم نه 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 پیغمبر وایي په کافر رحم وکړه بوډا یې مه وژنه ته خو بوډا نه پېژنې پیغمبر وایي په کافر رحم وکړه ښځه یې مه وژنه ته خو ښځه هم نه پرېږدې وژنې ول پیغمبر وای دا هغوی عبادت والا مشران به نه وجنې ته خو عبادت والا مولیان هم نه پرېږدې بس دی بس نن مسلمان لګیا دی مسلمان وجي نن مسلمان لګیا دی د مسلمان وینه تویې نن مسلمان لګیا دی د مسلمان عزت علی نن مسلمان لګیا دی مسلمان بې عزته کوي کنځي نن مسلمان لګیا دی د مسلمان مال خوري دا رحم دی نن مسلمان لګیا د مسلمان لور تختی نن مسلمان لګیا د مسلمان بچی تختی نن مسلمان لګیا د مسلمان گاڑی په خبر کې ودرې ټس نه تختی موټر سایکل په ټس نه تختی دا څوک دی دا د هندستان نه د سړی هندونه دی راغلی دا مسلمان زما د دې خبرې مقصد دا نه دی چې قصه درته وکړم او ته بیا ډېره ښکلې واقعه راته بیان کړه مقصد دا چې په دې عمل وکړو سیرت بیانول مقصد څه دی چې د پیغمبر علیه السلام طریقه خپله کو په هغې باندې عمل وکړو ای مسلمان رحم وکړه په مسلمان ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السما اسمان والا ذات به تا باندې رحم وکړي الراحمون یرحمهم الرحمن چې ته رحم په مسلمان کې رحمان به په تا رحم کوي که ته رحم نه کوې والله که در باندې رحم وکړي قسم مې راته وکړو دا مو چې ډوډۍ راکوي ډوډۍ خو ته دغه ته مچې د زهر ډوډۍ خو ته سپي ته مچې ډوډۍ خو ته په پنجره کې مګې ته مې ږدې هغه د مګې د نیبو دپاره دا ډوډۍ چې تاله درکوي سره د ظلم او سره د ګناه دا ستا پکړ دې پرې دې رانیسي پوهېږې نه ته بیا که دا نعمت دی مګې ته چې پنجره کې ډوډۍ کېږدي نعمت نی خوشبویه ای مزیدار ای مګه ولا سوړي نم روزي لیکن هغه نعمت نی هغه د مګې د نیولو دي خو زه خو جذباتي زری نیسمه الله جذباتي نه دی زر نیول نه کوي په قلاره نیول کوي او چې کله ونیسي والله که تاسو بیا خلاصولی شي رحم کم دی نن چې پلار بوډا شو زوی پې رحم نه کوي مور چې بوډا شه قسم په خدای زامن وته چې تر څو والا کار کوي او خدمت والا کوي د مزدور په شان دی نو بابا 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 بې خو که بابا او بې د کار نه پرېوتل ختم کنځي رټي ډېر مې داسې ولیدل چې پلار کنځي ډېر مې داسې ولیدل چې مور کنځي ډېر مې داسې ولیدل چې مشر رور کنځي دا خو معاشره ده موږ ته پته نه رسل رحم په بچو رحم کم دی تا چې بچې په ګناه ورسر کو والله ظلم ورسره کوې دا رحم نه دی تا چې بچې په حرامو ورسر کو تا چې بچې غلا ته وویسته تا
په بچی باندې پړې ور واچوه هغه هر څه ګناه کوي قسم په خدای دا ظلم کوي په دوی سره دا رحم نه دی ته دوزخ ته ورغورځئ ته د خدای دشمنۍ ته ورغورځئ ته د خدای غضب ته ورغورځئ نو د خدای مقابله ستاسو وی کولی چې ته کولی شي رحم کوم په بچی رحم دا دی چې عبادت پې وکړه رحم دا چې مونځ ورته وښایه رحم دا چې د غلا نه بچ کا رحم دا چې د خدای او د پیغمبر د دشمنۍ نه بچ کا دا خو رحم نه دی چې ته په ګناه ورسر کې دا خو ته ظلم کوې دی بچي سبا چې مړ شو قبر کې به ډنډې به یې ورته نیولې اور به پې بلېږي ځکه د ته زوی یو ګوته چلاوله او یو معمولي غوندې تیلې ورته ورته کړه نو زوی به یې دومره ټوکونه نه وي لکه څومره چې ته ټوکونه وې نو پوړې اور ته یې نشي ټینګېدی او د دوزخ اور ته یې ورلړکې حضور پاک سو رحم والا ولکم فی رسول الله اسوة حسنة لمن کان یرجو الله والیوم الاخر رسول الله مبارک زما استاد پر نمونه ده هغه سره پر رحمت ځان کې به رحم پیدا کوي د شپې ولاړ چې پردی بوساړه وه راوچته کې ورو بیاړې رحم دې وکړه چې غریب راشي او خپلې بوساړې ته وګورې بیا څه وایي مزدور نه غلا کې های 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 مړه مزدور باندې چې کار وکړي پیسې ورکوي څوک سبا راشه بل ورځ راشه سبا راشه بل ورځ راشه ای ظالمه د مزدور د خولې نه چې کومه خوله ووته او پیسې پې وګټلې په خدای قسم حضور پاک فرمایي ای رحمت والا پیغمبر څه وایي اجر ورکه چې خولې نیو چوله ورکه والد صاحب مې د خدای پاک وبخي غصه ناک و ډېر سخته انتهایي د غصې لمبه وه داسې ولا هلاکه لیکن مزدور چې به کار کو هر ماښام مې مزدور له پیسې ورکړو مزدورانو به ورته وي دادا به یې ورته وي دادا مونږ له مه راکوه رانه لږې پې نه وایي پیغمبر فرمایي چې خولې نیو چه ورکوه مازدیګر به پیسې ورکوه ای به یې مه راکوه دادا به یې ورته وي دا رانه لږي غونډې هفته پس راکړه میاشت پس راکړه وایي بل چا سره یې کښېدې مانې والے دا دې ځمکه وه او خرڅ یې کړه په 1800 روپۍ هغه زمانه کې جرب 1800 او یو بل سړی ورپسې راغی نو مې درته نالم هغه وایي ځمکه دې خرڅه کړه وی لا خرڅه کړې مې نه خو جبه مې کړې په 100 وایي په 1800 وایي زه به 2400 درکړم هغه زمانه کې صاحبه په اویو په 15 روپۍ توله سره زر سوچ کوه څونه پیسې ورکولې وایي نه ما جبه کړې وی تا خو لا جوړه نه ده کړې انتقال نه دی شوی پیسې دې نه دي ورکړې ځمکه هم لږه نه ده 18 جربه ده بلا پیسې نغدې در کومه په دې جبه به ته والد صاحب مې ګوته کېښوده وایي دا مې کړې ده دا جبه مې کړې نو زه چې د پلار دپاره دعا کوم که نه په خدای قسم زه دا وایم الله تا ته پته ده بس نور څه نشته دی دړه نه صادق و په خولې رښتونی و هر څه به یې وی سړی به یې کنځه ورټم په خولې یو ځل ورته چا وي یو خبره راته کوم چاته یې مه وایه وایي دا ما څه کار دی ویم به داسې خبره ما ته مه کوه چې ته زه به ټینشن کې پروت یم چې چاته نه ویم ستا دپاره به زه سوچونه کومه نه نشم کولی که د وینا خبره یي نو راته وکړه که د نه وینا یي چې ما ته ونه کړې خامخا به ویم داسې عجیبه سړی مې زړه نه صادق انسان علم یې خوښ و په خدای چې علم یې خوښ جبه به یې وکړه جبه به وه من دنه مزدور غریب مړه دا بټیارانو سره څونه ظلمونه خلک کوي دیک پې پوخ کې پیسې نه ورکوي دا اور باندې ودرېدل اسان کار دی پخوا به د نایانو غریبانانو خدمت کو او خلکو به غله ورکوله جوار غنم به یې ورکول ګوړه به یې ورکوله خشاکونه به یې ورکول اوس هغه هم نه ورکوي پیسې هم نه ورکوي ګلکار مزدور د له سر نه ماښامه پورې لګیا دی خدمت وکړي اسان کار دی پیسې نه ورکوي ونیسي دی دا ونیسه هلکه د ده نه پیسې نیسې د خنزیر غوښه خورې د هغه ماشومان بچي دي څه ظلم کې وروڼو واورئ زما چې څومره مقتدیان یې مخامخ مې اورئ او که بار یې اورئ په کیسټ یې اورئ ظلم به نه کوئ رحم به کوئ د پیغمبر مبارک په طریقه مه پټوئ پردو پیسو ته سترګې چې ته لاړ شې او پردی بوساړه دی او هغه مزدور کار دی هغه په 11 ځمکه نیولې ده په نیمکاره ده او هغه دې بوساړې ته وګوري دا غړه به څونه دړ کړي ولې الله دا نه او بله ظلم څه دی واورئ بل ظلم هم واورئ که نه بل ظلم لاړ شي نو غنم ولا غونډو سوځئ سخت کال دا لوبې شوي بوساړو له وده تیل واچوئ بوساړې وله وسوځئ ای ظالم غله دې زور ورنکړه الله دې په خپل زړه کې الله سره دې زیاتې وکړه دا غله چا پیدا کړې ده انتم تزرعونه ام نحن الزارعون تاسو صرف کرل کړي
او زرغونتیا الله کړې ده نو د مخلوق غله دې وسوځوله نو تا به خدای دې غلی پسې ړوند کړ نه کي تا د څاروږ یو بوس وسوځول نو تا به خدای ړوند کړ نه کي دا د رسول الله مبارک د رحم خبرې دې دپاره دي چې موږ ته عبرت والو موږ ته فایده والو نو د دواړو جهانو مبارک سردار په غلامانو په وینځو رحم کړی دی چې دوه رونه دې واغېستل غلامان او ماشومان دي دا به یو بل نه بیلی حضرت علی لا رسول الله مبارک یو دوه لکان ورکړي غلامانو بل یې تپوس وکړو علي هغه یو پکې څه شو وی خو مې خرڅ کړو هله ورشه را واپس کا دا خو د ورورو دی به هغه پسې خپوي ابه د پسې خپوي شه به واپس دا به نه کوي مور او بچې دي او په قید و بند کې دي او غلامان دې واغېستل نو دا به د یو بل نه جدا کړي د مور نه چې بچي وشو کو الله به څه او یا زادوي په یو څیز کې آزادول کوي مریان پابندي نشوه لګولی معاشره داسې وه چې جنجال جوړېده هلته کافر هم هغوی سره مو مسلمانانو سره نو ورورې په طریقه دا شی ختمه و څنګه چې دا آزاد کې شابه آزاد کې چې یو غلام د آزاد که حضور پاک څه فرمایي د هغه ټول اندامونه تا آزاد کړل ستا ټول اندامونه به الله د جهنم د اور نه آزاد کړي حتی د هغه خاص اندام هم تا آزاد کړه نو ستا خاص اندام باندې چې څومره ګناهونه کړي دي اب هم خدای آزاد کړي دا ترغیبات وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال عز وجل وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون در ربیع الاول د میاشتې په مناسبت 13 جمعه مې یو خبره کړې وه خو نیمګړې پاتې وه او هغه مې د حضور پاک د رحمت متعلق کړې وه چې الله رسول الله صلی الله علیه وسلم د ټول مخلوق د پاره رحمت را لېږلی زمونږ اکثر د نعتخوانان حضرات دا آیت ډېر وایي وما ارسلناک الا رحمة للعالمین هر نعتخوان نعتونو نه مخکې دا وایي دی ماشومانو ته م یاد دی لویو ته م یاد دی عوامو ته م یاد دی یو ځل ماته یو کس وی ماته ویره دا آیت خو دا ټول وایي وی دی نعتخوانانو له بل آیت نه ورته چې وایي وی هم دا دی وایي د دې آیت مقصد دا دی چې حضور پاک د ټول مخلوق د پاره رحمت دی پرېږده چې هم دا ووایي چې د خلکو د ماشومانو د ښځو د وړو لویو په زړه او په دماغو کې د آیت دننه کښېني خو مشهور شي نو نیمه خبره ما 13 جمعه درته کړې وه چې الله دلته عالمین ذکر کړی طالبان پې پوهېږي ما ارسلناک مونږ ته نه لېږلې مګر رحمت کرم مهرباني د الله د طرف نه د ټول مخلوق دپاره نو عربی ټکي کې د عالمین د عالم جمع ده او عالم د الله نه ما سوا چې څومره مخلوق دی ټول ته وایي نو زمونږ طالبان دلته سوال کوي چې دا د جمع لفظ یې ولې راوړو دی ورته صیغه وایي عالم خو اسم ټول مخلوق ته وایي د الله نه ما سوا نو دا جمع ولې شوه نو زمونږ بیا طالبان جواب کوي وی د دې عالم اجناس او انواع اقسام ډېر زیات دي وی په دې وجه جمع راوړو او زه دې طالبانو ته یو بله خبره کوم مې دې کې یو نقطې ته اشاره دی دا چې دا څومره مخلوق دی څومره کاغذ مکه دا کاغذ نباتات دی بوټي کا جمادات دی کاڼي کویلا کاغذ د دریاب حیوانات دی کاغذ د هوا مارغان دی کاغذ په د اسمانونو ځمکه کې فرشتي دي که پیریان دي هر څومره چې دي ژوند پکې شته او که پکې نشته د ټول مخلوق دپاره خو رحمت دی چې د الله څومره پیدا کړي دي او پیدا کوي خو که د دې نه علاوه چېته خدای پاک د دې په زرګو چنده نور مخلوق پیدا کړي د هغې دپاره به هم رحمت دی او زما رونو 13 جمعه مې درته ویلي وو میں حضور پاک د جمادات و نباتات و تر دې حده پورې چې د دې کاڼو بوټو د دې میانو کبانو د دې میږو دپاره هم رحمت حیواناتو او یوه خبره مې نیمګړې پرېښې وه چې څومره غلامانو په هغه زمانه کې وینځې غلامان
هغې دپاره رسول الله مبارک رحمت. لیکن نن درته یو بله خبره کوم چې د حضور پاک وجود د کافرو دپاره هم رحمت دی. ګوره ته به هغه څنګه کافر سره خو موږ جنګ کوو، اخو زموږ دشمن موږ د هغه دشمنان، نو څنګه رحمت دی؟ رحمت په دې معنا چې که چرته د رسول الله مبارک وجود نه وي او د رسول الله مبارک راوړلې شوې عقیده د توحید او د الله نوم نه وي، نو قیامت به راغلی و. نو چې قیامت راشي نو کافر به هم دړې وړی شي، د هغې کورونه او بنګلې به هم دړې وړی شي، د هغې ملکونه به هم دړې وړی شي. نو که دا د کافرو ژوند دی او د هغې ملکونه او بلډینګ دی، دا په دې وجه دی چې قیامت نشته، رستو دی. او دا د دوی دا ژوند، د دوی دا بلډینګونه او د دوی دا عیش و عشرت، دا زمونږ د برکت نه دی او زمونږ برکت د حضور پاک برکت دی. او زه به یو مثال درکم. یو سړی چې کور جوړ کړي، کور ځان له جوړوي چې زه پکې اوسېږم، ځان له کمرې جوړې کړي، ځان له باتروم جوړ کړي، ځان له د خوراک ځای جوړ کړي، د ماشومانو د لوبو پارکونه پکې جوړ کړي، ځان له جوړ کړي. خو په دې کور کې ورسره ماشي میږي موسېږي، په دې کور کې دننه ورسره مچانه موسېږي، په دې کور کې دننه حشرات موسېږي، په دې کې بعضې کورونو کې مږې موسېږي، پیشوګان. نو دا کور خو یې د ماشو پیشوګانو له نه دی جوړ کړی، دا خو یې د حشراتو د میږو له نه دی جوړ کړی، دا خو یې د مچانو له نه ځان له جوړ کړی دی. دا ورسره هسې اوسېږي چې دا کور تر څو وي نو دا د کور خاوند به هم پکې وي، هغه ماشي میږي او مچان به هم پکې وي. نو دا ځمکه خدای مسلمان له جوړه کړې ده، دا الله مونږ له پیدا کړې ده. او د دې کافر مثال د دې مچانو د منګکانو او د دې ماشو میږو دی. نو چې تر څو دا ځمکه یې مونږ یو ځمکه به چې ځمکه یې، نو دا ماشي میږي او دا کافر به هم پکې اوسېږي او مونږ به کله ختمېږو، قیامت به کله راځي چې هغه کلمه چې حضور پاک راوړلې ده، کلمه توحید او لفظ د الله ختم شي، قیامت به راشي، بیا به مونږ هم نه یو، کافر به هم نه. او ظاهرین دلې یو څو مثال درکړم. صحابه روانو، ګورئ د پیغمبر مبارک رحم ته وګورئ. یو کافر د یمن هغه عمرې لته د ډېر لوی قوم سردار و سمامه نومو، سمامه ابن وصال. کافران د پیغمبر دشمنان و هغه زمانه کې، بس صحابه کلک ونیوه، رسول الله صلی الله علیه وسلم لی راوست مسجد نبوي ته. غټ سردار و د کافرو، رسول الله مبارک پیژنده، دا غټ غټ خلک پیژني. وی صاحب سمامه ابن وصال عمرې له روانو، مونږ ګیر کو، مونږ دلته راوست، د کافرو د یمن د فلانکي قوم سردار. حضور پاک وفرمایل د جمعه د ستنې پورې وتړه، چې وی تړه ستنې پورې، او سحر نبی علیہ السلام راووته، بخاری شریف کې راځي. نو تپوس یې وکړه، ما عندک یا سمامه، سمامه لکه دې څه ګرځې، څه سوچ دی مونږ متعلق ستا څه سوچ دی، څه در سره وکړو؟ او ته د الله رسول درې خبرې. لومبه خبره دا ده، ان تقتل ذا دمن، که مې وجنې ستا اختیار دی، ما د نسو خلاصولی نشي، خو وینې والا انسان به مړ کې، نو که اونه پرې کې بچي به یې روخېږي، خو چې ما مړ کې نو وینه ولې تویې، زه خو بیا نه جمدی کېږم. دویم دا چې که ما مړ کې د ډېرې لوی وینې خاوند یم، یو اشاره یې ولا ورکړه، زه د قوم مشر یم، زما وړه وینه نه ده، لږه نه ده، غټه وینه ده، دا زما ټول قوم دې مړه که، زما قوم به درنه ګورې، د هغې بدل انتقام به څه وړه وینه نه ده. نو که وجنې نو مړ که، وینه به توی کې، څه تاله به څه په ګوتو راشي، او ډېره غټه وینه به توی کې، زما قوم به در سره بیا دشمني کوي، زما بدل به نه. او که چېرته مال غواړې، ما پرېږدې، وایا څومره چې مال دې پکاري، زه به قوم ته ویم مال بدله درکړي، ما ذات کړه. او که رحم را باندې کې او پرېږدې مې، نو بس په ډېر لوی سړي به رحم وکړې. زه د قوم سردار یم چې زه دې پرېښوم، زه دې آزاد کړم لکه زما ټول قوم دې آزاد کړي، په ما دې رحم وکړه لکه چې زما په ټول قوم دې رحم کړي، زه به دې ټول عمر شکر ګزار یم زما قوم. حضور پاک مبارک ورته اسم ونه وی، نه هاو کړل، نه ناړو جواب یې ورنه کړي، روښیار شخصیت و، لاړ. مطلب یې دا و چې پرېږدې یو 3 ورځې دې جومات کې دې تړلي چې دا قرآن واوري، دا معجزات وویني، دا صحابه وویني، دوی سره ناسته لږه غوندې وکړي، د صحابه اخلاق وویني، زما خوی وویني. لږ زمونږ ماحول کې یو څو ورځې تېرې کړي، د دې ماحول اثر به پده کېږي که خیر انشاءالله. بهترین مجلس ته مونږ خو ځکه وایو چې د خپل بچي ښه مجلس ته ولېږئ، ګورې مه کوئ، دا د دیندارو سره کېنوئ، دا ښه ماحول کې کېنوئ، ښه مجلس کې کېنوئ، دا مه لر کوئ د ښه ماحول.
سار بیا پی رسول الله صلی الله علیه وسلم راغی او بیا وتی ما عندک یا سمامه سمامه لکه دې څه دي وی صاحب هغه پرونه درې خبرې خو هم پوه شو چې داسې معلومیږي لکه چې وجنې مې نه نو پرونه د مرګ خبره مخکې کړې وه دې د لرې وروسته کړه وی صاحب که چېرته مال غواړې ووایه چې څومره دې پکاري زه به قوم ته سوال جواب وکړم مال بدله درکړي اوس هم نن سبا خلک دې مال له خلک تښتوي که مې وجنې نو پرونی خبره ده او که مې پرېږدې نو ما پرونی خبره ده هسې ورته ونه وی حضور پاک په درېیم ورځ پې بیا راغی بیا ورته فرمایي وی ما عندک یا سمامه زړه کې دې څه پراته دي وی صاحب همغه درې خبرې مې وجنې وینه به تویې که څه چل به وشي هسې ولې وینه تویې غله لوی انسان وینه به تویې کې ټول قوم دشمني ته د سره جوړېږي او که مال غواړي چې څومره غواړي او که مې هسې پرېږدې نو غټ احسان من به دې شم حضور پاک رحم ته ګوره دشمنو د لوی قوم دغلته یې وجلی شو دې قومونو د پیغمبر مبارک صحابو سره ډېر بد کړي دي لیکن حضور پاک وفرمایل اطلقوا سمامه پرېږدې دې خوشې کړي ځه خیراتي مې پرېښود دشمن چې چاله په ګوتو ورشي داسې دشمن چې تا سره په میدان کې او په محاذ کې پروتي او تا ته نقصان ستا ملګرو ته رسوي څوک یې پرېږدي لیکن حضور پاک رحم ته ګوره اطلقوا سمامه پرېږدې خوشې کړه پرېښود چې لال د جومات نه بار یو باغ ته هلته یو لمبل او د لمبلو نه پس راغی حضور پاک مبارک مسجد نبوي کې ناست دی او په جومات را دننه شو او کېناست رسول الله مبارک ته د الله رسوله ما ته ایمان وښایه ما ته کلمه شهادت وښایه زه مسلمانېږم حضور پاک ورته کلمه شهادت وښوله الله مسلمان د رحم اثر کې وجلې اوس چل بشي کې ته مال اغشتې وې فدیه بیا به خلکو څه وې پروپیګنډې به کولې اوهو دا خلک پیسو له اغوا کوي اوهو پیسو دپاره خلک کېنئ اوهو دا مال یې خوښ دی لیکن د پیغمبر مبارک احسان او رحم سره هغه الله مسلمان که او دا ګورې قبایلي خلکو مخکې ایمان تړه شوی خو داسې نه وې بیا به خلکو وې د زور د مخه مسلمان شو تړلی چې کولو شو د خپل د مالک شو نو راغی ایمان یې راوړه او بیا څه وایي حضور پاک ته وی د الله رسول وی د نن نه مخکې ستا مخ زما ډېر بدي شو زما په زړه کې چې ته نفرت و د بل مخ نه نو ستا د مخ نه ستا ملګري زما ډېر بدي شو داسې ناخوښه خلک زما بل نو لکه ستا ملګري چې وو ستا کلي مې بدي شو په ټولو کلو کې ستا د کلي نه خراب د نفرت او د بغض کلي زما په کې بل نو وی نن الله اکبر ستا د مخ نه محبوب شخصیت ما ته بل نشته ستا د ملګرو نه محبوب ملګري ما ته نور نشته او ستا د کلي او د ښار نه خوښ کلي او محبوب ښار او کلي ما ته بل نشته دی او لاړ وی ما خو د عمرې نیت کړی څه وکړم وی لاړ شه عمره دې وکړه مسلمان شو او تاریخ کې وروسته راځي چې رده د برکت نه رده د یمن ټول قوم الله مسلمانان کړل دا ولې دا د رحم د وجې نه دا د حضور پاک الله لېږلی دی لدی د پیغمبر مبارک صفت رحم دی رحم 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 نن زمونږ مسلمان په بار ملکونو کې او د کافرانو په ملکونو کې په یو غلط رخ باندې یادېږي مسلمان کې رحم نشته دا سخت دی دا شرمخ دی دا زمری دی دا فلان کې دی فلان کې دی نه د مسلمان پیغمبر په زړه کې چې کم رحم و دومره رحم په مخلوق کې په بل چا کې نه چې روان شو او مکې ته ورسېد نو هلته پروپیګنډه ځکه سړی لوی سړی و د مکې کافران ته خبر شوي چې ثمامه خو مسلمان شوی دی نو هغوی ورته صحابي شوی چې دین به چا د پلار نیکه پرېښود او بل ته ولاړ هغه ته به صحابي وي هغه څه وایي وایي نه ما صبوت ما صحابي نه یم لبیدینه نه یم ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم ملګرتیا وکړه ما اسلام او ایمان قبول کړی او ما ته ګورې سترګې رابرغې نه کې ای د مکې خلکو ځکه چې مکې ته به غله ټوله د دې د قوم نه راتله تجارتي به وه خو مکه کې خپل غنم غله نه کېده ټوله به د یمامې نه راتله د دې د قوم نه به راتله وایي ګورې پام کوئ کشو نه کې اوس به زما د کلي او د وطن نه تاسو له غله اله راځي چې محمد مصطفی حکم وکړي صلی الله علیه او که هغه اډر نه کړي یو دانه به هم دله نه راځي دومره لکه الله محبت او مینه پیدا کړي دا د حضور پاک رحم دې سیک دا اکثر یو خبره کوم هغه ښځه هند بنت ابي سفیان هند بنت عتبه د ابو سفیان زوجته ابي سفیان هند چې د عتبه لور ده او د ابو سفیان بیبي ده چې هغې په احد کې
څومره زبردسته د کافرانو دپاره یو کارنامه کړې او نورې به یې پرېږدو د حضرت حمزه د حضور پاک تر سید الشهدا سره چې هغې څه کړي دي نو تاریخ چې لیکي نو هم سترګو نه به دی د اوښکو په دې وینې بهږي چې حضرت حمزه د وحشي په لاس یې شهید کړ وحشي ابن حرب حمزه وی روان دی تو بخاری کې راځي او ډېر بهادر دی او داسې په بهادرۍ جنګېږي چې څوک ورته مخامخ ودرېدی نه شي او زه ورته د یو تیږې شاته پټ شوم یو وړنې ځګی ور سره خو چې زما مخکې تېرېده وایي ما په هغې وویشت او په دې نامه ولګېد شاته تې نیزه ووته ما پسې ګواښ وکړه خو نیزه تې شاته وتې پرېوت وحشي ابن حرب د لاسه شهید شو او دا اسد الغابه کې شته دا هندراله او بیا د دې حضرت حمزه نه پوزه پرې کړه سترګې ته وویست غوږونه ته پرې کړل شونډې ته پرې کړې نور یې ورسره ظلم وکړ سینې ولا وشلوله او د سینې نه زړه راوویست او په هغې یې چکونه ولګول او د سینې نه اینه راوویسته او په هغې یې چکونه ولګول وایي دا تیروم خو تیرې نه شو الټه یې کړل او د دې د پاسه دا ظلم وکړه چې د حضرت حمزه رضی الله عنه اندامونه راواغېشتل دا پوزه او دا غوږونه دې نه امیل جوړ کړه د تار کې واچو او د غاړه کې واچو او ګډېده به څومره ظلم څوک دی حضرت حمزه د حضور پاک تر سید الشهدا چې رسول الله مبارک ته پته ولګېدله نو حضور پاک وفرمایل اوهو ما خو د دوی مړو سره دا چل نه دی کړی دوی چې زما تره سره وکړل اړه مې غواړي چې دا تره خښ نه کم چې په دې میدان یې پرېږدم چې د غوښې د مارغان او د حیوانات وخوري چې د قیامت پر ورځ خلک د قبرونو نه پاسي زما د تره غوښې د حیواناتو او د مارغانو د ججورو نه روزي والله ته ودرېږي خو که دې نه خښوم سبا به خلک خپل مړي نه خښوي شهیدان به نه خښوي وایي پیغمبر خپل تره نو خښ کړی مونږ هم نه خښو نو ځکه یې خښوم او چې حضرت صفیه خور وه د حضور پاک ترور هغې ته پته ولګېده نو را روانه وه نو حضرت زبیر بهادر پهلوان دی د پیغمبر مبارک د ترور زوی دی د دې صفیه خو زوی دی ورشه زبیر وي مور دې منې کړه د رسول الله مبارک دا خیال و چې ښځې خو پړه کمزوري او که دې ورور ته یې وکتل چې نه یې پوزه شته نه سترګې نه غوږونه نه شونډې او دا سینې شلېدلې ده او د هغې نه زړه لکه د قصابې چې یو څاروي ټک ټک کي په سرمن دغسې پروت دی څه چل پې ونه شي نو زبیر پهلوانو بهادر جنګ کې ورته څوک ودرېدی نه شو او چې سنګ ورغې او یې مورې ودرېږه ورته ودرېده هغه دومره زور کې وه چې د زبیر له دیکه ورکړه هلته یې غورځاو وی ما د خپل رور نه منې کې حمزه نه ته خوشه زبیر آواز ورکړه وی مور رسول الله مبارک فرمایي چې منې کا نیغه ودرېده الله اکبر یا دومره زور کې دی چې زوی له دیکه ورکړي پهلوان زوی هلته غورځوي خو چې د پیغمبر نوم یې واورېد نه یې ودرېد صحابو کې د حضور پاک تابعداري په ښځو نرو کې وی ورشه زما رواره ته ووایه چې ستا کوم سوچ ته هغه نشته زه خبر یم د خپل رور نه ما ته پته ده چې هغه ټک ټوک دی زما د رواره د حضور پاک دا خیال دی چې زه په ما څه چل ونه شي او زه چغې ونه وم ویره ونه کړم فریاد ونه کړم نه 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 زه یو مقصد له راغلی زما رواره ته ووایه زه خپل رور حمزه له مبارکي ورکوم مبارکباد ورکوم چې رورې مبارک دې شه مبارک دې شه رورې مرګ به یو تل راته خو مبارک دې شه چې تا د الله په لار کې د خپلو اندامونو او د خپلې پوزې او د سترګو هدیه دې پیش کړه او د الله په لار کې ځان دې ټټ ټوک کړه زه به خپل خرور له مبارکباد ورکوم دومره حضور پاک خپا مخلوق خدا ډېر ظلم شوی د حضرت حمزه سره د وحشي د لاسه او د هندي د لاسه وحشي ابن حرب او بیا ګډېدا دا یو چیلنج دی مسلمانانو له چې ستاسو د پیغمبر تر سره مې دا چل وکړو راشه میل مې کړل دغه اندامونه که تپوس رانه کولی شی لیکن حضور پاک څومره خفه څومره دومره خفه دی چې دغه وحشي ابن حرب چې کله مکه فتح شوه نو دی وتښتېده طایف ته و ایمان ته مېړو شو مې څنګه به لاړ شم ما چې څه کړي دي هغه خو عرش لیدلی دي خو کائناتو لیدلی دي زما جرم خو قابل معافي نه دی چې معاف شمه نو چا ورته وی استازو ته حضور پاک سره نه وایي استاد یې کېدي ته م ورسره لاړ شه وایي استازو کې لاړم چې لاړم او رسول الله مبارک ته مخامخ شوم وایي بس فورا خو مکه کې پاتې شو وحشي پېژندی چې مخامخ شوم انت وحشي هلکه ته وحشي ما وی او
نعم محشي انت قتلت حمزه تا وجلې چې کوم خبره نه یریدم هغه خبره راته حمزه تا وجلې نو ماتر دې کې دنه ډېره لویه فلسفه ده چې تا وجلې دي سو شوي دي د ماتر سره زما د تره نه خو د قصابې د ټک ټک وجود جوړ شوی دی ستا د برکت نه تا وجلې دی اوس خدایه کویم چې او نو غټه بېادبي ده کویم چې نه نو دروغ هم دي منیم نه ما قد کان من الامر ما بلغک حضرت چې څه خبره در رسېدلې ده ټیک در رسېدلې اوس دا قابل معافي نه وه قابل معافي نه وه لیکن حضور پاک ورته وحشي سنګ راغلی وی د الله رسوله ایمان ته میړه کېږي معاف بشم جرم خو زما هغه دی چې کائناتو لیدلی بل چا سره هم نه ستا تره سره معاف بشم او یوازې دا جرم نه الله رسوله ما ډېر مړي کړي ما زناکارۍ کړي ما بدعملۍ ما دا ګناهونه کړي معاف بشم حضور پاک او فرمایل او که ایمان دې د زړه نه راوړو معاف زه دې بخم زما رب به دې بخي ایمان نظما ترم قربان ایمان نظما د تر غوښې او ټوکړې قربان مقصد دا شو د ایمان نظما ارسه قربان او بچی یو کار وکې هل تستطيع ان تغيب وجهك مني دا طاقت تشته چې دا مخ مانه یو طرف ته کې ستا مخ ته ګورم د حمزه مخ را یادېږي ستا سترګو ته ګورم د حضرت حمزه ښکلې سترګې یادېږي ستا پوزې ته ګورم د خپل تره پوزه یادېږي او ستا د غوږونو ته ګورم شونډو ته د خپل تره پرې کړی اندامونه یادېږي بس دا یو خبره ده بچې د الله رسول دا شرط قبول دی بلکل لاړ دغه زمانه کې یو کافرو مسیلمة الکذاب د پیغمبرۍ دعوه کړې وه حضرت حمزه حضرت وحشي څه وایي وی ما وی چې بدل د حمزه به خلاصوم ما خو شومه خو بدل به خلاصوم لوی مسلمان د پیغمبر لوی محبوب مې وجلی دی د پیغمبر غټ دشمن به وجنم په یهودیانو عیسایانو مشرکانو ورنغې په چا ورنغې په مسیلمة الکذاب کم چې د حضور پاک د ختم نبوت ډاکو او اقا مسیلمة الکذاب سره جنگ شروع اقا نیزه را سره وه په هغې مې وویسته او رسا په دې نامو لګېد په دا سینه او مردار شو اړه مې جمع شو جمع که یو خوا مې د حضور پاک تره وجلی دی غټ محبوب بل خوا مې وله غټ دشمن مړ کړ مسیلمة الکذاب چې د حضور پاک نه پس یې د پیغمبرۍ دعوه کړو غټ ډاکو د ختم نبوت د پیغمبر دشمن دا غټ ډاکو امې مړ کړ لږ ختم لیکن حضور پاک هغه وحشي وبخه او دا هنده چې چاته اندامونه پرې کړي چې کله مکه فتح شوه نو ښځې ټولې راجمع شوې او موږ بیعت کوو رسول الله مبارک فرمایلی یو کور کې راجمع شوې وی زه چا سره لاس ګورې نه میلاوم په بیعت کې او یوه مشره کې هر یو سره خبرې هم نه کوم هغه یوې چې څه ما سره وې بسه به د ټولو وي دا هنده پکې مشره وه نو د ابو سفیان رضی الله عنه دغه وخت د مکې سردار او د کافرو د هغه بې ښځه وه د عتبه لور وسیب د شیبر ویره وه لوی خانداني ښځه وه نو هغې ځان پټ کړ ما وی ما په بورقه کې صادر کې ځان پټ کړ ولې زما جرم د ما فیق دی نه وحشي خو مړ که او اندامونه خو ته ما پرې کړي دي سینه خو وله ما چاک کړې ده سیرلې ده زړه او په اینه ما چاکونه لګولې دي او دا مې په امیل کې اچولې دي او نخرې ما کړې دي زه مه ایمان چاته قبلېږي نو ما ځان پټ کړه ما وی راشه که په ډله کې ماپ شوې وی خلکو زه مشره کړم ما ځان پټ کړه وی رسول الله مبارک وفرمایل چې یو څو شرطونه در باندې لګو په دې ټولو ښځو یو دا شرک به نه کوي شرک خطرناک مرض دی الله دې موږ وساتي وی موږ وی چې بلکل موږ یو الله منو او شرک نه کوو دی بوتانو موږ له څه راکړل بلکل منظور دویم شرط دا چې زنا به نه کوي دا هنده ورته څه وایي وی دا ستا قوم دی دا چې ناست دي دا څه اخوا دېخوا خلک نه دی څه مولی ټیپر مونږ چې ورته وایو دا ستا قوم دی شریف قوم دا شرط مه لګوه د شریف قوم لوڼه خویندې زناکارۍ خو نه کوي ورو بادره ښځه حضور پاک حیران دی اسین ښځه ده عمره سره بیعت کوي ایمان راوړي هم رټ جواب راکوي بیا ورته څه وایي وی بچي به نه وجنې لکه دې به لوڼه ښه خوړل
ورته څه وایي وایي نه 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 وایي موږ بچي نه وژنو موږ واړه لوی کړل تاله په جنګونو کې مړه کړل دا شرط هم منظور خدای داسې ښه ده او ایمان راوړم جواب راکړي بیا ورته وایي وایي غلا به نه کوي دا ښځه اکثر کور کې د خاوند نه څه چې پټوي او پټې خرڅوي آینده ورته څه وایي دی د کې ځان یې پټ کړی دی خو خولې خبره وته وی صاحب زما خاوند ابو سفیان لږ بخیل دی نو که د هغه نه څه شی پټومه او هم د هغه په بچو یې لګوم دام غلا ده خو چې ووېرېدل چې زما خاوند ابو سفیان نو حضور پاک پوه شو وایي دا خو هنده ده انت هند بنت عتبه ته هنده یې څه د عتبه لور اوهو بس ښځه پوه شوه ما نه خو خبره ووته زه خو یې وپېژندم لاسونو په رپېدو شو حضرت زه هنده زه هنده یم ما ځان په دې پړونه کې پټ کړی زما جرم قابل معافي نه دی ما وی زه به ونه بخلی شم راشه که ډله کې وبخلی شم ما ډېر زیاتې کړی د الله رسول ډېر زیاتې کړی زما دا شرطونه منې هر څه درته معاف کفر معاف شرک معاف او د دې ایمان د مخه زما د تره هغه ټوکړې هم درته معاف مړه دې ته رحمت للعالمین وایي من خو چې نن په جرګه کې څوک بوزو مړه دا چرګوټي جرګۍ د چرګوټۍ مې څوک نه بر د یو اونې جرګۍ یو اونه چا د چاوالي ام نه منې د یو سپېړې جرګۍ ورپسې لاړ شو ام نه منې نن سبا څوک نه منې معافي څوک کم ځای کوي چې وی معافي کوم نو دا خو ښکته شوم که نه خلک به وی بخه معافې که نه صاحب پیغمبر څه وایي د دواړو جهانو مبارک سردار څه فرمایي قسم خوري قسم وی په دریو سیزونو قسم خورم یو په دې قسم خورم چې صدقه باندې مال نه کمیږي زیاتېږي به هلکه د پیغمبر خبره خو بې قسمه به موږ قسم پې صدقې سره به مال نه کمیږي زیاتېږي دویم په دې قسم خورم چې سوالګر سوال کوي نو مال کې به برکت نه کمیږي به زیاتېږي به نه او دریم په دې قسم خورم چې چا څوک معاف کړل عزت به نه کمیږي عزت به زیاتېږي او موږ وایو که معاف کی عزت لا برباد شو او پیغمبر وی قسم خورم چې عزت به زیاتېږي کمیږي به نه صاحب رحمت للعالمین